الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دما معزز مؤمنان ورونو، الله سبحانه وتعالى د موږ تاسې مؤمنانو دپاره په دنیا کې د ژوند تیرولو بهترینه نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ښودلی. الله عز وجل فرمایي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خامخا یقینا ستا تاسې لره د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رسول معظم خاتم النبیین په ژوندو زندگی کې او په نقشه د ژوند تیرولو کې أسوة حسنة، قدوه و نمونه او مشعل د ښکلې لارې، د کامیابه لارې او د عادلې او حقې لارې. خو دا ژوند و زندگی د رسول الله د چا دپاره ښه نمونه او ښه قدوه ده. دا نه د کفارو دپاره ده او نه د منافقینو دپاره ده، بلکې دا د صادقو او مخلصو هغو مؤمنانو لپاره د هغه مقدسه زندگی، طیبه زندگی نمونه د خپل ژوند ده چې هغه دا درې صفاته او درې سوچونه او درې ارادې لري. لمن کان یرجو الله، د رسول الله ژوند د هغه چا دپاره مشعل ره ده چې هغه اراده لري او غواړي ثواب د الله، والیوم الآخره، او هغه ځان ژغوري، ځان ساتي له عذابه د آخرته. وذکر الله کثیرا، او د هغه تعلق همیشه له الله سره ده، همیشه الله یادوي، همیشه یې الله په زړه ده. په ټولو کړوړو د ژوند و زندگی کې الله په زړه کې ده چې آیا دا حکم مطابق د شریعت ده که نه ده، مطابق د سنتو د حیات طیبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او که نه ده. نو که دغه درې تصورات او دغه درې انګیزې او عقیدې له چا سره یي، نو دا مؤمن کامل ده او د هغه دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی بهترینه نمونه د ژوند ده. که هغه اجتماعي زندگی ده او د یو اسلامي نظام طرز و طریقه ده، او که انفرادي زندگی ده، شخصي زندگی ده. د اجتماعي زندگی دپاره هم د مسلمانانو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اجتماعي حیات بهترینه اسوه حسنه ده. دا د دې دپاره وایم چې په دې نن سبا کې ډیرو کسانو څخه چې هغه ځانونه تعلیم یافته بولي، هغه ځانونه اصحاب نظر بولي، هغه ځانونو ته هوښیاران او سره له دې چې مسلمانان دي، مسلمانان هوښیاران ځانو ته وایي، اعتراضات کوي په مختلفو مجالسو کې، محافلو کې، میزونو کې چې موږ کوم اسلامي نظام لرو، د دغه اسلامي نظام نمونه خو موږ په دې نن سبا اسلامي دنیا کې چیرته نه ګورو. نو د دې معنا دا ده
د دې نن سبا د دوی د محرف اصطلاح په بنیاد باندې چې دا د دوی ذاتي او شخصي قرائت ده، یعنی خپل شخصي تعبیر یې د له اسلام څخه. گویا په دنیا کې ډیر اسلامي ملکونه سته، مصر اسلامي ملک ده، سعودي اسلامي ملک ده، امارات اسلامي ملک ده او ترک اسلامي ملک ده. په هغو ملکو کې هغه فرامین، هغه احکامات او هغه مواقف نسته کوم چې په دې اسلامي نظام کې دي. چې دا خبره د قرآن عظیم شان له دغه نص سره سخت ټکر ده. موږ ته خدای تعالی په قرآن عظیم کې داسې نه دي ویلي چې تاسې دپاره ترک اسوه حسنه ده، سعودي اسوه حسنه ده، امارات اسوه حسنه دي، مصر اسوه حسنه ده، یا د دنیا نن سبا مسلمانان اسوه حسنه دي، یا د هغو اعمال اسوه حسنه دي، یعنی مشعل راه دي. د موږ دپاره دا کسان، دا مجتمعات، دا ملکونه، دا سیاستونه دا مشعل راه نه دي. د موږ مشعل د راه، د موږ د لارې مشعل هغه طیبه زندگی د رسول الله ده. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي وای اعرف الرجال بالحق. خلق د حق په طول کې، د حق په پیمانه کې پیژنئ. یو انسان باندې فیصله کوي چې دا په غلط روان ده که په صحیح روان ده، که د ده کردار، رفتار، گفتار د حق په چوکاټ کې و، د حق په پیمانه کې برابر و، پوره و، نو دا سړی په حق باندې سړی ده، رښتونی سړی ده. او ولا تعرف الحق بالرجال. او تاسې حق د سړو، د خلکو، د انسانانو په عمل کرد کې حق مه معرفي کوئ، حق مه پیژنئ. تاسو اسلام په دې مه پیژنئ چې په ترکیې څه روان دي نو هغه اسلام ده، ولې ترکیه یو اسلامي ملک ده. سعودي کې څه روان دي نو هغه اسلام ده، ولې هغه یو اسلامي ملک ده. مصر کې څه روان دي نو هغه اسلام ده. دا بیا د حق پیژندل دي په افرادو باندې، په اشخاصو باندې او په اعمال ظاهریو باندې نه. حق معیار ده. په حق باندې به نظامونه پیژنو، د حق د چوکاټ په پرکېدا سره به، د معیار په پرکېدا سره به نظامونه پیژنو، حکومتونه به پیژنو چې دا اسلامي ده که غیر اسلامي ده، دا صحیح ده که فاسد ده. او اشخاص به پیژنو، رجال به پیژنو چې دا کس او د دې کس دریځ او موقف صحیح ده که غلط ده. موږ ته حق موجود ده، قرآن راته موجود ده. الله عز وجل فرمایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یقینا دغه قرآن هغه لار موږ ته راښیي چې ډېره مستحکمه، ډېره سیخه، ډېره عادله لار ده. نو موږ د قرآن په رڼا باندې ځو. موږ دوه شیان د خپل ځان دپاره الګو او د لار مشالونه لرو. یو کتاب الله ده، یو رجال الله دی. یو د الله کتاب موږ ته الګو او نمونه ده. د هغه د معیارونو مطابق به موږ چلیږو، د هغه د قرائت او د تعریف مطابق به موږ ځان برابروو. که د هغه له معیار او د هغه له چوکاټه ووځو نو موږ باطل یو. او دوم معیار د حق، دوم هغه څه چې موږ حق پې باندې پیژنو هغه رجال الله دی. په رجال الله کې اولترین رجال رجل او اولترین کامل و اکمل رجل په مخ د دنیا کې په انبیاو کې، په رسولانو کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده. نو د هغه زندگی، د هغه نقشه موږ ته مشعل راه ده. الله دې موږ ته د اسلام د صحیح مطالعې
کولو توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم،